مونږ ټول داسې هیڅکله هم نشو پرېښودی. دا صرف ځنګل نه دی بلکې زمونږ د ټولو کور هم دی. زما پاپا خو مونږ پرېښودو خو زه اوس خپل کور پرېښودل نه غواړم. بیا ستړی شوې؟ زه نه ستړی کېږم. ښه پته ده چې ستړی شوې خو غږ نه کوې. اوس که مې یو ګوزار درکړو که نه نو خپل ګوزار به درنه هېر شي. یالله خیر. زما بچي له ګوزار ورکول صرف ډایلاګ ورځي که نه؟ آخر پلار ته تللی دی که نه؟ اها دا ناز او اداګانې دې منم خو کله 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 او دا کله کله خیر دی خو عادت مه جوړوه. او واو شاباش. بل ډایلاګ بس دی که نه. تاسو پلار او زوی دا خپل ډایلاګونه پرېږدئ که نه؟ ولې نه مام؟ تاسو نه پاپا هم قربان او ستاسو زوی هم قربان. Very funny. You be quiet and you stop fighting. زما د زوی نه په یو ورځ کې پهلوان جوړی څه؟ زه یې په خپلو طریقو باندې پوهېږم. ما د ځان په شانتې سړی ته نه جوړوم. سړی د خو دی لا سړی نه دی، دی خو لا ماشوم دی. مام پاپا خو صرف زه پوهېږم. زما هر وخت یو فلمي پارټونه نه دي خوښ او تا ته څه پته د مور په زړه باندې څه تېرېږي. فاین چې څه کوئ نو کوئ خو بیا زما خواله په جړا مه راځئ. پاپا داسې ښکاري چې لکه نن شپه به تاسو د ګیټ نه بهر کوئ. ډونټ وري راجو، ستا د مور د رضا کولو چل ما له ډېر ښه راځي. هغه څنګه؟ د هغې د خوښیګانه.
نن خو پاپا ژوندی و او د هغه په ځای مونږ چا ویشتي وو، نو هم به پاپا داسې پرېښودو. ستا په پاپا کې او په مونږ کې ډېر فرق دی بچې. مونږ د هغه په شانتې طاقتور خو نه یو. خو زما پاپا خو به همیشه تاسو خپل طاقت ګڼلی چې هغه نشته. هغه نشته نو مونږ هېڅ نشو کولی، ځکه چې سبا د هغه په شانتې مونږ هم دا خلک ویشتلی شي. او اوس هم څه فرق پرېوځي که مونږ دلته کې اوسېږو یا په بل ځای کې. که بل ځای ته لاړ شو کم از کم ژوندي خو به پاتې شو که نه. بزدله تاسو ټول بزدله یې. که د ځنګل باچا نشته نو څه چلو شو؟ ځان کې طاقت پیدا کړئ چې دا سرونه وله خواره کړو. د هغې به څونه زوري، موږ به هغې ته خپل زور د هغې نه زیات وښایو. داسې تاسو ته خپل ځان دومره کمزوري ولې ښکاري؟ تاسو خو یو پیره الله له اواز ورکړئ. الله راغستې دي رښتینکه په چغو باندې پروبلم نه حل کېږي. خلک کښېني او سلا مشوره وکړي نو هله پروبلم حل شي. سلا او مشوره نو لکه مطلب دا دی چې ته به په هغې پسې جرګه لګي، هغې به تا ته کرسۍ راکاږي چې جي ستا یخ پکار دی او که ګرم، ته به هغې ته مینت کې چې په موږ باندې بلډوزر مه ګرځوه. نو هغې به د ځنګل نه بلډوزر بهر باسي. که مکلان مه جوړېږئ، هغه انسانان دي. انسانان په انسانانو باندې رحم نه کوي، نو په تاسو به سره رحم وکړي. تمانچه به راوالي، یو ډس به در باندې وکړي او هر څه فنش. چوپ کښېنه رښتینکه، هر انسان ستا په شانته خو نشي کېدی. څه ناڅه خو پکې زما په شانته هغې به ستا خبره ومني څه، خو د هغې سره به خبره کوي څوک. داسې څوک شته چې انسان سره د انسان په ژبه کې خبرې وکړي؟ دویمه خبره خو دا ده چې جاجا اول لومړۍ خبره خو وکړه که نه؟ او همدغه خبره مې کوله. زه داسې کس پېژنم چې هغه زموږ مدد کولی شي او هغه صرف زموږ نه بلکې د انسانانو په ژبه هم پوهېږي. او د هغې نوم ریما، نه ریشم، نه میرا، نه سبا قمر، نه جیالي هم نه ده. خاموش، دا ستا د فلم شوټینګ خو نه دی، زندگی د زندگی. هوښیار ته اشاره او کمکل ته کوتک. بس ډېره وشوه رښتینکه، اوس نه اشارې ته ضرورت شته او نه کوتک ته. فیصله وشوه، 2 ورځو کې دننه به موږ دا ځنګل پرېږدو. کبوتر جاجا هغه څوک دی چې د انسانانو په ژبه باندې پوهېږي؟ راځه یم کبوتر جاجا، ستا ملګری یم. صبر زه د خپلو ملګرو پټوان ګورم چې ستا پټوه کې شته که نه. او شته پکې، صحیح ده. دویمه خبره ده چې ته هم خپل سامان راټول کړه او زه د دې ځای نه. خو کبوتر جاجا تاسو به د دې ځای نه ځئ چېرته؟ زه هم د دې ځای نه چې هر چېرته لاړم، چېرته به لاړ شم. هغه کس راته وښایې که نه؟ د هغه نوم میټو او هغه د فلم اکټر او ډایرکټر همایون سعید توتی و. ډېر زیات ښکلي توتی و. اردو، پښتو، انګلیش، فارسي، پنجابي کومه ژبه وه چې هغه له نه ورتله. ته د هغه تپوس ولې کوې؟ زما په دماغو کې یو پلان دی. ګوره غوسه حرامه ده رښتینکه، په خبره باندې پوه شه. که غټ لیډر جوړېدل غواړې نو په دې وړه غوسه باندې دې قابو راوله. دا به تا له ګوره یو ځلې کار ګوري ښه. او د مرچ په سپم مه کښېنه، چې کله درته پته ولګي چې ستا د دماغ فیوز سوځېدو واله دی نو بیا زما په شانتې اوږدې ساګانې اخله. او ځان په زوره خوشحاله وه. داسې 1 2 3. کبوتر جاجا هغه لومړۍ خبره به وکړو که نه؟ او هغه خبره مې کوله که نه؟
اوس وایه څنګه چلو کو بس ما سره راځي کبوتر جاجا رښتینک په مخ کې راسره ایکټنګ شروع کړي ریډي او ریډي نو اکشن الله دا کېدی نشي نو ولې نشي کېدی د دې سوال نه پیدا کېږي نه سوال پیدا کېږي خو زه یې بیا هم نه منم تاسو به یې پخپله ومنئ رښتینک ته ګوره د سر دی ګوره زمړه دا څه خبره کې زما نوم اخیستی کېږي دا وګورئ کنه رښتینکه زه کبوتر جاته وایم په پوره ځنګل کې ستاسو په شانتې سټرونګ څوک نشته بالکل صحیح دی ووې خو دوی اړو یقین نه کوي نه کوي یقین اوس به په خپله یقین وکړي ولې نه 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 زما د دې سره شک لګېدلی دی چې رښتینک انکل ته څو کسانو نه په پنجه کې ګټلی شي خو کبوتر جاجا وایي چې داسې نشي کېدی ښه دا خبره ده نو شته په ځنګل کې څوک داسې چې زما مخې له راشي دا ته خو نه ویمه چټي پټي یاره اوسه چټیا چې دا څه چل دی ما ته پخپله هم پته نشته ما کبوتر جاجا ته دا ویلي وو چې رښتینک کمه یوه ونه وچړکوي نو د هغې نه ټول فروټ په یو چټکه کې راغورځېږي خو کبوتر جاجا وایي چې امپوسیبل نو بیا ګوره رښتینکه د ناریل ونې ته وخېجه چې راپرېوځي چې دا هډوکي خو دې لږ مات شي که نه چې ناریل ته نه راپرېوځي مړه نور څه شته چې ووې کوترې کوتره نه رښتینکه کبوتر جاجا کبوتر جاجا او کبوتر جاجا زه درته وایم چې د همایون سید هغه میټو چې دی هغه صرف ته د قید نه خلاصولی شي خو دی وایي چې دا خو بالکل نشي کېدی چوپ کم دی کم ځای کې دی دا میټو دا وګوره دا د همایون سید کور دی وا د همایون سید کور څومره ښکلی دی مام پلیز تاسو زما خبره خو بالو دا خو ماشوم دی خو ته خو ماشوم دی نو ځکه خو ورسره زه تللی ومه که نه انټي جي ته ولې نه د پوهېږي انسانانو کور ته تلل او د خلکو ژوند په خطر کې اچول تا ته ذمهواري ښکاري او رښتینک که تا خو د انسانانو سره خبرې کول هم نه غوښتلو نو بیا تا داسې ولې وکړو هغه څه چلو شو هغه د راجو نه دی خبرو کې یې او راوستې ونې ته وختو او سر د لاندې راپرېوتې انټي جي تاسو څه ویل که نه وایي ورته که نه لږ نور لیکچر ورکړئ تا یو ظلم دا سوچونه کو چې هغه دې څومره خطرناک دی که زما د زوی سره څه چل شوی نو بیا څنګه به ورسره څه چل کېږي چې څه یمه نو هغه له څوک ګوتې هم نشي وړلی ځان پوه کې د ده پلار دا هم دا سوچ کو نو څه چلو شو زموږ په مخ کې انسانانو په هغه ډزو کو او مړی کو هغه وخت کې نه هغه څه کولی شو او نه ما کولی شو آی ایم سوري مام ماله نه و پکار چې زه بې اجازته هلته تللی وم خو ما نه غوښتل چې څه زما د پاپا سره شوي دي نو هغه دې د بل چا سره مو شي خو د میټینګ نه پس پاپا پخپله زما خواله راغلی و او هغه ما ته چې ویل چې پاپا مړ شوی دی او چې کوم خلک مړه شي هغه دوباره بیا نه راځي دلته ټول ژوند کیسه کیسه دی ټول ژوند کیسه کیسه دی ټول ژوند
دته وګوره لکه د توتی په شانته یو خبره بیا بیا کوي نو دته به توتی څنګه نه وي دی خو توتی دی نو بدتمیز دی چا څه ووایي چې ته داسې ښکلی ځنګل او ازادي پرېږدې او هغه قطبخانې ته ولې ځې اول خو ته راته دا ووایه چې ستا دا وس زما په شانته ولې دی او دویمه خبره ده چې د عشقه غرمې ته ته ازادي وې هلته کې خو اې سي دی ټي وي دی موبایل دی انټرنټ دی وای فای ده او د ټولو نه لویه خبره چې هلته کې بدتمیزه خلک لشتینکا لسن مټو ته خو هم زموږ په شان دی که نه ته خو هم ځنګلي ته به په دې جنګ کې زموږ ملګرتیا نه کیسو نه دا ځنګل ستاسو کور دی زما نه دی دا دنیا بدله ده دا ستاسو دنیا زه درته وایم دومره اهمیت ولې ورکوې تاسو دله دا دې څه شي توتی به اوس موږ له څه وکړي توتی پوزي ته لا ګوره تو به منتونه ورته سلی کوې یو پرې ووایې الله الله ووایه که نه بل وسه پورې ووایه زه به ووایم الله دا څه دي که زه تاسو له څه نشم کولی نو دوی به تاسو له څه وکړي دا څه دي دا شادوګان به چا له څه وکړي ته نه سمېږې که نه ورېږه تاسو اوس ګورم زه ورته پرېږدم ما ورته لږ پرېږده وګورم دا جوړې لیونې شوې دي تخته مړه ځان دې چاته د لیونې ووې چاته دا خو راته مینټلي در باندې څه ډسټرب ښکاري مړه څه بکواس کوې We are very, very sorry, Mithu. ته زمونږ یو امید دی ته به زمونږ مدد خامخا کوې ته به زمونږ اواز انسانانو ته رسوې ستا مطلب څه دی انسانانو ته اواز رسوې نن راته ته وایې چې بلډر سره خبره وکړه سبا به راته وایې چې منسټر سره خبره وکړه بیا به وایې چې منسټر سره خبره وکړه که دلته کې خبره جوړه نه شوه بیا به راته وایې چې ډلي ته راسره لاړ شه دا دلي څه دي زما یقین نه راځي تاسو ته دا پته نه شي چې ستاسو د ملک څه نوم دی NDTV, CNN, BBC جګړې چپړې پنډس نوټس او پارلیمنټ پارلیمنٹ پارلیمنٹ هلته کې چې کوم خلک کیني نه د ملک چلولو کار هغوی کوي یو نو منسټر اینډ آی منسټر اوف منسټران ټول حکومت کنټرول کې کوي د خلکو شکایتونه اوري هغوی به زموږ شکایت اوري ضرور به اوري نه ډونټ سي چې زه به تاسو سره دلي ته لاړ شم خو ډېرې کې کو ځمکه وشلېږي یا اسمان اوس پاپا او په ډس باندې موږ سور لګېدلي وو نو بیا به هم پاپا داسې پرېښودو دلته کې پاپا موږ ته یو ځای اوسېدو دپاره ویلي که نه مام دلته کې د پاپا ټول یادونه دي موږ به میټو خامخا رضا کوو او دلي ته به ځو دلي ته به د دال نه دلي ته به ځو د ښې نه به خلکو سره ملاویږو او بیا د ښې نه به خیر غواړو او د دې نه تو دا خوبونه مه وینې مونږ دلي ته خو به ځو ضرور خو رسېږو به نه چې څنګه په لاره کې موقع میلاو شي که نه نو میټو به د لارې نه لرې کوم نه به دا توتې پوزي او نه به د انسانانو سره ډسکشن او مونږ به د دې ځای نه چېرته هم لاړ نه شو مونږ دلته کې پیدا شوي یو او هم دلته کې به مړه کېږو کوو به په دې ځای کې راج Allah
چرته دی هغه خوا ډبه کې دی دې ته څنګه پته ولګېده چې موږ په ټرین کې دننه پټ یو دا ټول د دې شادو مخې در لاسه وشو رښتینه کا او د سره ترې دې سو نو سره ترې خېټه دې خرابه وسو زما په دماغو کې خو سبوس خو نه دی د دې توتي پوزې په خبره خو چې یقینونه کې ما خو څوکیداري کوله ټول خلک دلته رالو پټ شه چپ دې خوا پټ شه پټ شه مام راجو مام دلته راشي دلته کېږدي دلته چې دا کم ده کلاو کې چې وی ګورو کنه شابه کلاو کې کم نه سختاري خو نه دلته کې یار زما په خیال جوړه وته کمل خاموشي ته څه کش کړه بوم نشته دلته کې نشته زم نشته دا هر څه ستا په وجه باندې خراب شو ته دلته کې څنګه راورسېدې نو زه خو نه راتلم مام خو چې څنګه ما سترګې پټې کړې نو پاپا ما لره راجو بیا د پاپا سوچونه زه رښتیا وایم بالو انکل پاپا پخپله زما خواله راغلی او مام دروغ نه وایم هغه راغلی و ماله ایموشنل ډرامه بیا شروع شوه ټول خلک یو بل له غاړه ورکړي او یو بل ته سوري ووایي ځکه چې تاسو خو ټولو کې خپل یې خو یو زه پکې یقین یم تاسو ته پته ده چې په دې ښکلي ماشوم مټو باندې زیاتې کېدو پوره په 25 منټه کم څلور باندې د ټرین د درېدو نه مخکې او د بریک لګولو نه پس دا شادو مخې چاکو په لاس ماته ولاړو دې ماته ویلی شي چې دې څه دپاره ولاړو دا رښتیا دي دا دې په ما باندې داسې الزام لګي د د شپه ورځ په خوب او په ویښه باندې صرف زه په نظر راسمه ابجکشن میلاد دا شادو مخې دروغ وایي صفا خبره ولې نه کوې چې تا زما د مړ کولو کوشش کو سړي ویې ستا د مړ کولو دپاره به ما ته د کوشش ضرورت دی څه که څه وغواړم نو اوس به په دې ساعت په انفل کې ستا دا کوپی وخورم تاسو چې داسې جګړه کوئ نو دا مشن به هېڅکله هم کامیاب نه شي رښتینه که ته به نور هېڅ هم نه وې بس خاموش and you are listening to me carefully too موږ ستا نه بغیر دلي ته نشو تللی او ته زموږ نه بغیر ممبۍ ته نشې رسېدی زموږ د ټولو خیر په دې کې دی چې موږ د یو بل سپورټ وکړو فاین زه تاسو سره ځم په دې شادو مخې ته ووایه چې خپل هتیار دلته کې پرېږدي چې تر څو ده داسې نه وي کړی زه مخکې نشم تللی دا هتیار خو زما ان بان شان دی واو بالکل موږ منو چې ته پهلوان یې خو دا سامان ټول راوباسه ټول هتیار راوباسه شابه زه خو ډېر هلکه شوم هلکه خو شوې خو سم کمزورې شوې سم د جارو چخ کوې زمون ته خو لږ وګوره ستا به زه خوښ شم چپ پر ځای کې تاسو حاضر یې دا خو ښه ده چې ما ځان سره هغه خپل دوه هتیار ساتلي رښتینه که ما اورېدلي چې تا نه بالو ټول هتیار غورځولو نو که ما یې خالي کړې دا به اوس څه چل کېږي اوس به موږ څنګه دلي ته ځو بالو انکل لاره خو صرف ټرین ته معلومه وه په دې وجه خو تاسو دلته کې یې او زه هم دلته یم دا ټرین چېرته کې تلو دلي نو دا پټلۍ به چېرته دلي او موږ چېرته ځو دلي common sense follow me هلا داسې دي common sense nonsense په دې دریو لارو کې به اوس په کومه لاره ځې که زما منې نو واپس راځې اوس به څه چل کوو مام چې کله لارې بندې شي نو بره والا به درته لاره وښیي ښه پیرک ماما
ماما راته مه وایه ما خو لا واده م نه دي کړې تاسو نه لاره غلطه شوې ده زه درته د دلي لاره ښیمه تاسو ته څنګه پته ده؟ صرف ماته نه د دې ملک هر یو ځناور ته ستاسو د مشن په باره کې پته ده آخر د انټرنیټ زمانه ده دا واخلې ستاسو دلي دا ناسو دي. د دې میپ د پلورو دپاره تا سره بل میپ شته؟ نفرت کولو والا زړه کې به مینه زه پیدا کړم ووایم به داسې ګانا چې دلي ته به زه تاسو ورسوم. guys please I can't زه نور ټریول نشم کولی. نو ستا د پروس ایروپلین راغواړو سو شابه زه ګورې نو څه مړ به مې کې مړ مې که پلیز kill me. دا دې څه کوي دا توتي پوزې جوړې ورته لیونی شو. او بالکل زه لیونی شوی یم. خلک وګوره زه دله مرۍ له زور نه ورکوم دی په خپله مرۍ خاپي کوي بیا به ماته نه وایه چې دښمني دي ده ورسره ما ورته اوس هېڅ هم نه دي ویلي. او مټو دواړه په ارام شئ اوس به لار دومره ډېره نه وي پاتې د دې دواړو جوړې دښمني د یو بل سره کېدای شي د مینې نه جګړې کوي یو بل سره. یس خو موږ ته د ډیلي لارو ښایې موږ به دلته کې تر کومه ناست یو. اوهو موټر خانه ته فکر سلی کې موږ به تا ورسو دلته که نه ټولې لارې به درته موږ وښایو. لږ صبر خو وکړې که نه دومره زموږ ځای ته راغلی یې چې ستاسو لږ مېلمستیا وکړو څه چکر مکر ترله درکړو زموږ ځای خو ووینئ پوره که نه. نه د مېلمستیا ضرورت نشته موږ نه خفه کیږو او دې دواړو ته د آرام ضرورت دی دې دواړه به بالکل ټیک ټاک شي. دا خو نیمه شپه ده نن نشئ تللی نن دلته کې ارام وکړئ سبا به که خیر د وخته بیا وځئ سبا به بیا موږ تاسو ته لاره هم وښایو او نورو ځناورو له به اطلاع هم ورکو خو چې تر کومه پورې دلته کې یې نو د یو خبرې خیال ضرور وساتئ هغه تور غر چې ښکاري که نه نو هلته کې ګورئ بالکل لاړ نه شئ دغې نه شاته کالیا اوسیږي او کالیا ډېر خطرناک دی. کالیا Thank God پاپا چې تاسو راغلی. په مزه وایه بچي ټول خلک وده دي. خو زه دې راویښول غواړم دې ته زه دا ښول غواړم چې تاسو په رښتیا زما خواله راځئ خو زما په خوله باندې څوک یقین نه کوي زه نو هم راپاڅومه. هیڅ فایده نشته که هغه پاسي نو هم ما نشي لیدی. نو پاپا نو داسې ولې ده پاپا تاسو ولې دې ته نه ښکارئ؟ ځکه چې د دې دا یقین دی چې زه د دې نه ډېر لرې تللی یم خو صرف تا ته پته ده چې زه لرې نه یم تا سره نږدې یم زه به ستا مور سره هم میلاو شم خو په موقع باندې بچې زه تا له دلته کې صرف د دې دپاره راغلی یم چې د کوم کار دپاره تاسو روان یې په هغې کې به ته په خوب کې هم بیداره اوسې او د ځان به ډېر خیال ساتې. دلته کې به کالیا ستا سرمن وباسي او په ما باندې به څوک شک هم ونه کړي. پاپا رښتینه که تاسو دلته کې څه کوئ؟ چپ موږ دلته کې کار کوو شابه ځه وای مورې رښتینه که دا تاسو څه کوئ دغلته کې او دا مټوم ولې تړلی دی دغه د کالیا علاقه ده او مای ګاډ نو زر تر زره دلته نو وتل پکار دي راځه رښتینه که هیڅ فایده نشته تاسو لاړ شئ. زه د دې علاقې بېتاج بادشاه یم. کالیا باورچی جی استاد
ګورې کالیا ته ما یوازې مه ګڼه زمونږ په یو اورډر باندې اډو په څوک په نظر نه راځي کالی انکل مونږ په غلطۍ کې دلته کې راغلي یو مونږ پلیز پرېږدئ ټیک ده او که ځینو لاړ شه خو اول مونږ سره جنګ وکړه بیا مونږ نه وګټه او بیا زه خو ته به زمونږ نه ګټې څنګه زمونږ سره غاښونه دي نوکونه دي همت دی خلک دي او تا سره څه دي څه دي تا سره زما سره مور ده هغه माफ کالیا دا چرته کې داسې لاړې وتښتې دي راشه کنه تا خو ډېر باتور ځان نه جوړ کړی دا به وکړم هغه به وکړم دا به وکړم ښه وشو چې ته بچ شوې که تا باندې څه چر شوی و که نه نو موږ به د سلطان ډېر ګناهګار و بیا ما به هېڅکله هم ځان نه و معاف کړی ما ته معافي وکړه ما نه ډېره بالو ده ته ووایه چې اوس په دې ساعت ته دې ځای نه لاړ شي موږ ته نه دې ضرورت شته نه د معافۍ د مړ کولو والا نه بچ کولو والا لوي خو ته په دې نه پوهېږې ستا نه ښه خو دا مټو دی دې زموږ اواز جوړ شوی دی او چې کله پورې دې موږ سره یي نو زموږ اواز به دلي ته خامخا رسي خامخا به رسي زموږ اواز به دلي ته هېڅکله هم ونه رسي مام د مټو اواز تللی دی مام او ما ته داسې ښکاري چې لکه مټو به بیا چېرې هم خبرې ونه کړي چېرې هم نه دا تاسو څه چلو ګلشتینه که دا تاسو څه وکړه
مریض کافي سیریس ښکاري. منټو خو بالکل خبرې نشي کولی. خبرې به څنګه وکړي چې اواز یې مکمل غیب شوی دی؟ وچه اواز یې سلا غیب شوی دی. اواز به راشي که نه؟ وایي خوله دې ماته شه. ته پې د خپله سپېره خوله ولې خوځې؟ جارو مړیه دا به بالکل ټیک شي. ته به وګورې د خپل اواز به د دې نه نور هم ښکلي. یا ښځې څه علاج ملاج ورته وښایه که نه تاله خو دا کورنۍ ټوټکې موټکې ډېرې درځي. ټوټکې خو ما له ډېرې راځي خو زما ټوټکې به په ده باندې کار ونه کړي. تاسو سره د دې څه علاج شته؟ سړي د علاج په باره کې ورته ووایه شبه. او تاسو یو کار وکړئ، دله ادرک او توتسیه. یا سړیه فضول خبرې مه کوه، ته په خپلې ډاکټري مه پخوه. خو سیده سیده ورته جړي بوټي بابا پته وښایه مړه. جړي بوټي بابا دلته نه لږه په فاصله کې یو غر دی، هغې نه ګیر چاپېره اوبه دي، په هغې غر کې دننه جړي بوټي بابا اوسېږي. اوهو څومره خاموشي ده، داسې ښکاري چې لکه دا خاموشي به زمونږ د ښکلي مټو په آواز باندې ختمیږي. تاسو ګورئ دلته کې به داسې په ټر 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 خبرې شروع کړي. ګوروجي مهاراج جڑی بوٹی بابا انا دلته کې خو بابا نشته. وی یلا خیر سمه ویروله به چې وی ګو. نه 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 دغه یو دوه درې ساګانې ورکې پاتې دي، داسې نه دام درنه وځي. زه یې پخپله ګورم. ګوروجي څه ګنټې نشته چې خلک یې ورته ووایي، بس ډایرکټ انټري به ورکړو نو. الله اکبر! څوک دی دا څوک دی چې ماته داسې په خېټه کې اوازونه کوي؟ د بابا سر خدا دی، مطلب شاته رښتینه که دا سر دی راوباسه خدای دې غر که. دا کار په ما باندې پرېږدې، ما باندې. دوايي جوړه کړو، دوايي سره دوايي. دوايي چپ! زیرو! زر سور دا صحیح دی؟ ټیک دی؟ نه دی صحیح؟ دا ټیک دی که نه؟ دا هم نه دی ټیکو. بس کې ولې مړکې مې سوسه دغه ځای ته نشم تللی. داسې کې مړه رمو میشوکو واخلع. کنه
نشتینکه بس دې ځان له سوخره په خپله به نه جوړه شي. روټۍ هېڅکله هم نه. ته د روټۍ خبره کې زه د اوبو یو څاڅکی هم نشم څښلی تر څو چې د میټو اواز نه یې راغلی. دا مې قسم کړی دی چې رزق په خولې له رانه وړم. بالو ماما دلی ته د رسېدو نه مخکې به د میټو اواز خو راشي که نه؟ خامخا به راځي، خو که دقه شانتې دا سلسله روانوي نو زموږ د لشتینک اواز به د همیشه دپاره ختم شي، ځکه چې هغه د څونه ورځو نه نهر ګرځي. د همایون سید ډرامې دې چېرته کې کتلي دي؟ په هغه غریب باندې په هر یو ډرامه کې دومره ظلم کیږي او هغه هر یو ظلم برداشت کوي او برداشت کوي. څه عجیبه انسان دی که نه؟ خدای ولې غټ زړه ورکړی دی. په هر ظلم کې یې دا ویلي دي چې What a chick! what a chick. سبق واسطې وکړو. نه مخکې سبق واسطې وکړو. نه خو دې زه نه پرېږدم. مه ودرېږه راته که نه ودرېږه بالو ماما چې بیبي د چا حال شي نو هغې بیا داسې چل کوي. ما ته دې ټایم کې بالکل آیډیا نشته چې د چا بیبي های ده او د چا بیبي لو ده. لشتینکه ودرېږه زما خبره واوره. نه د پرېږدم نن نه پرېږدم زه ستا په وجه باندې لوږې او تندې برداشت کومه، په ناهره ګېډه باندې ستا چمچماري کومه، ستا نه تاوېږم را تاوېږم او د خلکو په نظر کې مې ځان نه ویلن جوړ کړی دی او ته ما سره غداري کوې، ما سره د غداري وکړه. نن خو دې مکمل خبره ختمومه. الله اوسئ خدای ته د ژبه نشته څه څه خو ووایه که نه؟ مصیبت ته په سر ولاړ دی. د څه مصیبته؟ لکه مصیبته. اسپویلې ټیکو کې دشمن مونږ د خوب را ویښ کړي یو چې پرې نږدې اټیک پې وکړې. هلې دا مونږ تښتو ولې نه؟ تښته سردي نه راتښته راتښته هله مونږ لا ورته ولاړو راتښتو نه راتښته I am confused بالو ماما دې کې یې کوم یو کس دې کې د کنفیوژن څه خبره ده خو چې کوم یو مخکې نو هغه به یې پره کړي که نه؟ نو موږ له څه کول پکار دی؟ یو منټ صبر. زما په خیال موږ له تښتېدل پکار دي. Artillery ready? Ready, stop! Aim, get, stop, fire! ټول خلک دلته کې راشئ راځئ. تا یو پیره مونږ له بیا دوکه راغلې لشتینکه تا له شرم پکار دی. ته هر ځل مونږ له دوکه راغلې. قسم وې نور زما نه په تا بروسه شته نه ستا په قسم باندې.
زما خبره خو اورې که نه زه درته دا ویل غواړم چې هیڅ مه وایه هیڅ You shut up! ودرېږه دې خبرې دې خبرې کولی شي ته خبرې کولی شي مټو؟ تاسو هم دا غواړئ که نه چې زه خبرې وکړم؟ زه به ستا ټولې خبرې بندې کړم. بالو ځان نه رښتینه که مټو راټوپ که دا دې زه در ټوپ کومه ډېر خطا ډېر ښه وشو چې خپلې ونښته ډېر ښه وشو ما سره دې غداري کوله ډېر ښه وشو اوس پکې شرمېږه چې په خپله څه کولی شي نو کوه د نینو مړ کېږه نه اسپایانو دا زموږ علاقه نه ده زه چې ځو واپس لاړل ښه ده چې موږ یې ونه لیدو بلا و برکت یې نه و هغه خو صحیح ده بالو خو مټو لښتینک به چېرته یي زه په دې خبره نه پوهېږم چې هغې ټوپ ولې ونه وهو هغې ته خطره وه بچکولو واله لوی دي زمونږ میډم صحیح وی میډم بالکل صحیح وی میډم زه څومره بېوقوفه وم په دې خبره باندې خبه وم چې دا د انسانانو د کور را راوستم ما دا امیر کړه چې انسانانو ستاسو د ټولو کورونه روان کړه او زه په هر ټایم کې ستاسو د مدد کولو نه تښتېدمه غلطي ستا نه ده غلطي خو زما ده ته خو زموږ د مدد په خاطر دلته کې راغلی او زه تا سره دښمني کوم ما خو وې چې زه به تا مړ کړم خو که رښتیا را باندې وې نو چې کومه مزه ستا په بچ کېدو کې راله که نه نو هغه به ستا په مړ کېدو کې هېڅکله هم ماته نه وه میلاو شوې خوب هم راله راغلی دی او تږي شوې م ډېر زیات یمه زه به خپل ملګري له اوس اوبه راوړم نه ملګري اوبه به زه راوړم عجیبه خبره کې ته زما بیسټ فرینډ یې او که زه ستا بیسټ فرینډ یم ته زما بیسټ فرینډ یې نو چې بیسټ فرینډ درته څه وي هغه به خامخا منې پوه شوې
जमा उस्ता याराना टोल दुनिया यादवी टोल दुनिया यादवी जमा उस्ता خدا مادام چې تراله ولې د خو بوزه پورې زه خوړلې وم زه تګیم زه ټایګر نه یم پیشو یم ټایګر نه یم پیشو یم که د انسانانو په وس کې شوه نو هغوی به ټول ټایګران مړه کړي ما مړ کېدل نه غوښتل ځکه دلته کې زه د پیشو په شانتې ژوند تېروم او ځان ته په پیشو ویلو باندې ما نه د ټایګر په شانتې ژوند تېرول هم هېر شو ما ته پته ده تاسو به دا سوچ کوئ چې زه یاریږم او زه یاریږم خو زه یاریږم ځکه اوسه پورې د یو ښکاري ښکار نیمه جوړ شوی تاسو ډرپوکه نه یې تاسو صرف د خپل ځان د بچ کولو کوشش کړی دی څنګه چې اوسه پورې ما کو که څه پوهه خو ما د ډیلي ته د تلو بهانې کتلې خو اوس زه پوه شم چې دا میشن صرف د دې ځنګل دپاره نه دی بلکې ټول د هغه ځناورو دپاره دی کوم چې په خپل کور کې هم په یره باندې وخت تېروي صحیح دي وویې ملګري خو ته به ورسې زموږ پیغام هغه خلکو ته مونږ ټول به دلی ته نه ځو هېڅوک به نه ځي دلی ته لیوني شوي وو مونږه چې مونږ انسان ته د انسانیت ښودلو سوچ کو د یو انسان شکایت هم بل انسان له وړو هغې ټول یو شانتي دي هغې به هېڅوک هم پرې نه دي زه او زه نه غواړم چې زما راجو سره څه چل وشي زه خپل راجو بوزمه د دې ځای نه تاسو هم وتښتئ د دې ځای نه موږ دلي ته نه ځو دې ټیم کې ما له داسې څوک راوستل پکار دي چې هغه مو هم رضا کړي مام وګوره پاپا دی هغه تاسو سره ملاوېدو له راغلی دی ما درته ویلي وو که نه چې پاپا به راځي وګوره هلته کې څوک هم نشته راجو بس که تا پاپا نه چېرته کې راغلی دی او نه به راشي نه که نه مال پاپا دلته کې شته وګوره ولې تاسو ته ښکاري نه سو نه ما ته هېڅوک هم نه ښکاري خو ما ته خو صفا ښکاري انټي جي وګورئ बेगम उस अब दिल्ली दूर नहीं तुम आगे बढ़ते चलो अब दिल्ली दूर नहीं हो तुम आगे बढ़ते चलो अब दिल्ली दूर नहीं कह रहे हैं हौसले डालेंगे डेरा यही मैं तो था पागल दीवाना सच को न पहचाना गलतियों को अब मैंने माना है अब हम पीछे न हटेंगे आगे ही बढ़ेंगे सोचा हमने है यही यही यही
चलो दिल 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 दिल्ली चली दिल की सफारी आगे आगे हम चले पीछे पीछे तुम चलो दिल 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 दिल्ली चली दिल की सफारी لکه راورسېده ستا دلي او پارلیمنت هم یس 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 اوس څه چلو کو دنه تله خو هم ناممکنه دي نو یو کار به ښځه ټیک ته مخکې ته ووایه زه ته ووایه نه مخکې ته نه وای مخکې ته نه ته مخکې ته ووایه که نه مخکې ته ویم درته وایم چې مخکې ته ووایه شټاپ په دې مخکې ته کې به رانه ټرین لکنو ته لاړ شي آنټي جي تاسو سره به خامخا څه علاجي نه نه څه مطلب نو تاسو اړو سوچ نه دی کړی او مای ګاډ اوس څه چلو کو څه خو سوچ پکار دی کنه څه سوچ پکار اوس داسې خو نشي کېدی کنه چې موږ په درس باندې ورګولاو سړک ته وځو او ټول خلک راجمع شي او ټول نیوز والا موږ ته مایکو نیسي او موږ نه تپوس کوي چې هلو جی تاسو دلته کې د څه دپاره راغلي یې بالو you are a genius ملګري همه ته بړومبی ځل داسې ښکاري چې تا سره هم څه تمانچه ټوپک پکار و یو ور رایټ میټو ما ته هم داسې ښکاري چې کومه خبره په ډز ټس کې ده نو هغه په خبرو کې نه ده ان ټي ټي وي سی ان ان ټول دنیا دلته کې ده د ټول ملک عوام مونږ ته ګوري میټو خبره وکړه لږ نور مخکې شي چې دا ویډیو لږه صفا راشي دا ولې ملګري ته خبره ولې نه کې نه څنګه خبره شروع کړم څنګه خبره شروع کړي ته خو فنکارې په سندره کې ورته ووایه ګورې دي تا د ځنګل نه راتښتېدلې دي د اونو بوټو نه بهر راوتلې دي راغلي دلته ډېر په مشکل سره هر څه زغمالي ډېر په مشکل سره ځمکه باندې ناشي دا ځناور هغه یې داسې ښکاري چې لکه دا مرچکې خوړلی ځکه خو داسې په سور کې لګیا دي که نه هسې نه وکشي هغه د ځان یې خو رسولې دي که نه ښځې وګوره که نه زه یم ګلپاڼه جوړه شوې یم نواشي ګلپاڼه کو ځنګل تاسو تباه کو هلته کې ګلونه دي ابا ټول رژېږي هلته ټول ګلونه دي ګلونه به هم ختم شي نو راشه پارلیمنټ واله خبره زما واوره راشه پارلیمنټ واله خبره زما واوره दारू पीने पंजाबी को गाना बड़ा दिया जाता है अभी नशे पर में गाना भैया मिट्टू रात सके پرېږده زما ملګري پرېږده مه کوه که نه مه کوه چوپ کېنه ګورې تا هم دې ځمکې ته رابغوم او ستا دا ملګري هم دې ځمکې ته رابغوم ته مونږ د سرکس دپاره راوستې یو که د خبرې دپاره هم راوستې ملګري بالو صحیح وي ته چې دا نخرې کوې نو مونږ په خپل مقصد کې کمزوري کوې نه کمزوري کوم ټرسټ مې که ما د اول نه سیریس لیکچر شروع کړی نو دا ټول عوام به تښتېدلي وو مزه یې درکړه د یو طوطي سندرې د زړه د خلاصه مو خواندئ
زما په سندره باندې خو ټولو وخندل، خو دا چې واورېدل چې ما څه وویلو، خو چاته دا احساس وشو چې یو طوطي، یو شادو، یو ټایګر د هغه بچې او بالو دلي ته پارلیمنټ ته څنګه راورسېدل او ولې راورسېدل. دلته کې خو چې چاته خندا نه فرصت میلاو شي نو هله به ورته زموږ د درد احساس کېږي که نه. نو ته ووایه که نه چې څه دپاره راغلي یې؟ وایم به درته، خو هله چې کله د پارلیمنټ نه داسې انسان راشي چې هغه زموږ د مدد کولو طاقت هم لري او نیت هم. और नियत भी. دې ټیم کې ټول ملک ته د ځناورو کهاني اورېدله. د دې ځناورو فریاد ویل ټول خلک हम دې देख شو چې रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ है. बाकी ټول اجلاسونه هم بند شول. I repeat, the trust vote has been stopped. सास और बहू को छोड़कर हर सास और हर बहू इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर रुके इन जानवरों पे नजर غټه दिखा रहे هنګامه हैं. جوړه شوې ده چې څه ترې جوړېږي. waiting outside the Parliament House only to know د whether پارلیمنټ someone from the مخاص Parliament- د دې خبره اورېدو دپاره را روان دي. ټول هر څه به ختم شي، موږ به یو یو کس مړ کوو. اوس به یو داسې جنګ جوړېږي چې د انسانانو به نوم او نشان ختم شي. ولې حیرانه شوې؟ خو څه کوله؟ خو په ځان ویرېدې که نه په خپلو کورونو ویرېدې یا په خپلو خپلوانو ویرېدې؟ کېدای شي تاسو ته اوس لږ احساس شي چې په موږ باندې څه تېرېږي، ځکه چې حمله موږ په تاسو نه، تاسو په موږ کوئ. او د نن نه د مودو راځي په ټوپکو باندې، په توپو باندې، په بلډوزرو باندې، د ځنګلو په کټ کولو باندې، د ځناورو په مړ کولو باندې. کور کې د لوبو دپاره یو توت بیټو، یو سپیډ ټوني او یو پیشو ساتئ. ځنګلي ځناور د هغوی د څرمنو، د هغوی د غاښونو او د هغوی د بېلې بېلې حصې دپاره مړه کوئ. نو ولې زموږ کور کور نه دی؟ زموږ بچي بچي نه دي؟ نو ولې موږ ساه نه اخلو څو؟ څه قصور دی د دې ماشوم بچي چې دغه پلار هم مړ کړو؟ په دې عمر کې دله خندل پکار دي، لوبې پکار دي، خو دوی د خپل کور د بچکورې دپاره موږ سره دلته دلي ته راغې، ځکه چې دوی د خپلو ملګرو دپاره خیر غواړي. خو زموږ ویلکم دلته کې څنګه وشو؟ په ټوپکو وشو، په اوله اوله په اوازونو وشو. د ځنګل نه موږ راغلي یو، خو ځناور خو تاسې انسانان یې. کله چې موږ د خپل کور نه روان شو نو دلي ډېرې ډارې وو. موږ دلي ته رسېدو دپاره نه یو راغلي، موږ ستاسو زړونو ته رسېدو دپاره راغلي یو. او که موږ په دې کې کامیاب شوي یو نو د خدای دپاره، د خدای دپاره، بلکې د ځنګلونو د تباهي. او راځئ چې په یو ځای باندې ووایو الله اکبر. د جنګ او د نفرت خلاف، صرف د یو ځنګل دپاره نه بلکې د ټولې دنیا دپاره. الله اکبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar.